أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. مخکې موږ تاسې ویلې دغه بدبخته کافرانو سره له دې چې معجزې دي هغه حضرت صلی الله علیه وسلم لیدې، خو د هغه باوجود دا نه چې خدای موږ ته هدایت وکړي. نضر ابن حارث وی خدایه که دغه دین حق په موږ تیږي راوغورئ. کله به ورته ویل چې په موږ د اسمان راوغورځوه، کله د هغه آخرت د عذاب د جهنم برخه موږ ته په دنیا کې راوړه. هغه وی چې انسان ډېر تلې واري ده. ویدعو الانسان غواړي انسان دعا کوي انسان بشر په شر سره دعاءه بالخير په مثل د هغه غوښتلو د خیر لکه ځان ته چې نیکي غواړي دغسې چې لږ تنګ شي دستي خیرات کوي. حتی وایي کافر خو څه کوي دا موږ مسلمانان چې لږ د ژوند نه تنګ شي تکلیفونه په راشي نو ځان ته هم خیرات کوي. خدایه پاکه نور خو مې ذاتي د دغه دنیا نه خلاص کړي، اولاد ته هم خیرات کوي، قریبانو ته هم خیرات کوي. وکان الانسان عجولا د انسان ترې ورکوونکی په غوښتلو د خیر او د شر دواړو کې. خیر هم ډېر غواړي، شر هم بیا ډېر غواړي چې تنګ شي. وجعلنا اللیل والنهار آیتین ګرځولې دي موږ شپه او ورځ دوه دلیله د کامل قدرت خپل. فمحونا آیت اللیل بیا موږ محو کړې د علامه د شپې. وجعلنا آیت النهار مبصرة او ګرځولې مې د علامه د ورځې روښانه چې هر شی پکې لیدل کېږي. علامه د شپې تیاره ده، علامه د ورځې رڼا ده. شپه د سکون د خوب د آرام ده، نو الله تیاره شپه تیاره کړې ده. ورځ د کاروبار ده، د معیشت ده، الله روښانه کړې ده. شپه کې سپوږمۍ ده، خو چې څوارلسم ته ورسېږي ټوله دلته شي داسې رڼا نه کوي چې خلک د خوبه وباسي. سکون و اطمینان وي پکې. او لمر د ورځې ده، دا هر شی روښانه دی. تبتغوا فضلا من ربکم د دې دپاره چې تاسې ولټوئ فضل د رب خپل، رزق حلال وغواړئ. وایي دا سپوږمۍ هم داسې نور د سپوږمۍ خو مصطفی ده د نوره د شمس ده. سپوږمۍ هم دغسې رڼا درلوده لکه څرنګه چې دا لمر لري. خو الله تعالی جبرائیل امین ته وایي د سپوږمۍ په مخ باندې د خپل وزر تېر کا چې رڼا یې کمه شي. تقریبا څو وارې په تېر کړی چې رڼا یې اوس دومره پاتې ده چې دا اوس موږ تاسې وینو 30 حصو کې 90 حصې رڼا یې ختمه شوې ده. حتی چې د نبي علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه دا سپوږمۍ چې ګرد دی که تاسې ورته وګورئ فکر وکړئ دا ګرد سپوږمۍ کې تور غوندې لکه وریځ تکې لیدی کېږي. دا ګرد روښانه کې تیایي لیدل کېږي چې دا چې د وایي دا هغه محو کول اثر دی چې رڼاوې تر لرې کړي دي، هغه اثر ده. شپه تیاره د آرام دپاره، ورځ روښانه د رزق د بندوبست دپاره. بل طرف ته فایده ولتعلموا عدد السنین والحساب چې تاسې پوه شئ په شمېر د کلو او حساب د کاروبارو د اوقاتو د عباداتو. که دا سپوږمۍ همیش دپاره داسې رڼا وی لکه لمر، خو بیا د درک خلکو ته نه لګېدو چې اوس رمضان مبارک را داخل شو، میاشت ولیدې شوه نو سبا ته روژه ونیسه، دا درک خو بیا نه لګېدو. وکل شیء فصلناه تفصیلا هر شی موږ واضح بیان کړی دی په واضح بیانولو سره. اصل د الله تعالی هغه رحیم ذات د خلکو د مصلحت په بنیاد باندې فیصلې دي. دا چې سړی د ورځې کار وکړي شپه آرام وکړي نو صحت به برقرار وي، حس به ډېر نه وي، د دنیا عشق به په سړي نه غالبه کېږي، د هر چا د ذوي الحقوق خپل حقوق په ادا کېږي، مشکل به نه وي. عبادات او اوقاتو کې هم خلل نه راځي. شپې لمونځ که سهار په وختي ته ویښېږي، صحت برقرار، خوب آرام پوره، سهار لمونځ به نه تناقضه کېږي. دا چې نن اوس موږ د کفارو نه متاثر شوي یو چې تقریبا شپه یې په ورځ بدله کړې ده، ټوله شپه ډیوټیانې دي، کارونه دي. 1 بجې 2 بجې 3 بجو پورې د شپې بازارونه خلاصي، کاروبارونه کوي. پس د 3 بجو نه ویده کېږي، بیا سهار لمانځه ته چې کېدی شي
د دغې وجې نه دغه ټکاریاتو ته تاسې د ورځې ورشئ 8 بجو 9 بجو تر 10 بجو پورې دوکانونه ټول باندې ځکه دا خلک شپه یې ویلې د سهار خوا ته نږدې ویده شوه د سهار لمونځ قضا ده د اشراق وخت تېر شو نو 10 بجو راویښ شي دېغه بعد بیا چای او ناشته وکړه بیا ځي بازار ته دغه وجه ده د فسادو لحاظ خلاصېږي په شپه کې شپې تیارې دي ښځې هم ټولې بازار ته ځي سړي هم ټول په بازار کې نو ټوله شپه په بدعملیو په زنا او په بدعملیو باندې لګیا وي وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هر انسان چې دا لازم کړی د موږ له ده سره عمل د ده په غاړه د ده کې الزمناه طائره لازم کړی به د ده سره عمل د ده په غاړه د ده کې لکه د غاړې توق دا غاړې ته نه چې کړی ور واچوې هر انسان خپل عمل د ده په غاړه کې ده لکه د تعویض د ده په غاړه کې ده اوس که نیک عمله یي که بد عمله یي بل ته ضرر نشته علیها ولها دی ونخرج له یوم القیامة کتابا او راوبو باسو دغه انسان ته په ورځ د قیامت باندې کتاب لیکل شوی یلقاه منشورا چې دی به ورسره ملاقي شي وبه ویني دا خپل کتاب غوړېدلی او هر څه چې په دنیا کې کړي دي هغه به ټول پرې وویني او ورته وبه ویلی شي د الله تعالی د طرف نه په ژبه د ملایکو باندې اقرأ کتابک اوس د هغه خپله عملنامه په خپله وویایه د خپل ځان سره خپله حساب وکړه کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا بس دا کافي ده د ځان د تا سره نن ورځ په تا باندې حساب کوونکی خپل ځان ته وګوره نیکي دې ډېره کړې که بدي دې ډېره کړې وایي هېڅ انسان د خپل عمل نه منکر کېدی هم نه شي غافل هم نه وي ځکه هم کافر وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دا څنګه عملنامه ده چې اما د زندګي یو کنکای عمل هم نه ده پرېږدي هغه ټم ټول لیکلي دي ځکه رب کریم وایي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره چا چې په دنیا کې د ستنې د سر غوندې نیک عمل کړی په قیامت کې به په خپل عملنامه کې وویني بد عمل یې کړی په قیامت کې به په خپل عملنامه کې وویني خو یوه خبره به یاد لرو اول ورځ موږ وویل یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب الله بعضې شیان محو کوي بعضې ثابت پرېږدي دا محو اثبات چیرې راځي په دغه عملنامه کې راځي نو کله وایي داسې پېښه شي انسان په دنیا کې ډېرې نیکۍ کړي ګناهونه تر شوي چې کله په قیامت کې عملنامه درته په لاس ورکړه شي هغه بعض نیک اعمال چې ده په دنیا کې کړي هغه دلته نه کې وویني نو د سي پوښتنه وکړي چې ما خو نیک عمل و ما یو ورځ هم په یاده ساعت و ځای هر شی مې په یاد دي هلته ما دغه نیک عمل کړی هغه عمل خو دلته نشته الله تعالی ورته چې اوس یې خبره ده تا کړی خو د دغه نیک عمل نه بعد د یو مسلمان غیبت وکړو د غیبت وجې نه نیک عمل دې لار ختم شو لک ګناه وکړي نیک عمل چې وکړي هغه ګناه ختمېږي که نه ختمېږي ان الحسنات یذهبن السیئات ګناه شوې وه شاته د لمونځ په صحیح طریقه وکړه هغه ګناه مټاو کړي کله داسې چې د بعضې ګناهو د وجې نه نیک عمل هم ختمېږي نو ځکه به انسان همیش دپاره کوشش کوي چې نیک عمل وساتي من جاء بالحسنة من جاء چې راوړي تر قیامته پورې نو بیا یې لاس چا بدله زه خدای پکې ورکوم چې تر قیامت یې راورسوي او که په لیارې بېرته یې داسې عمل کړی ده داسې ګناه یې کړی ده چې هغه نیک عمل یې ختم کړی ده نو بیا په قیامت کې ثواب نشته من اهتدی فانما یهتدی لنفسه هر چا چې سمه لیار ونیوله نو بېشکه خبره دا ده چې دا یې سمیږي د خپل ځان د ګټې دپاره ومن ضل فانما یضل علیها څوک چې ګمراه شو نو دا ګمراهي کوي په ضرر د خپل ځان باندې ولا تزر وازرة وزر اخرى نه اخلي یو ګناهګار نفس ضرر پیټی د ګناه د بل نفس او هلته موږ تصویر چې یو سړی د ګناه بنیاد کېږدي بیا چې څومره خلک ګناه کوي د هر یو په ګناه کې دی یو شریک ده وایي دا معنا نه ده چې هغه د ګناه نه خلاص ته پیټی دی اخلي
د هغه سره په دنیا ګناه کې ورشریک دي د تسبیح په سبب چې د هغه د ګناه د سبب هم دی ګرځېدلی ده. د خپل پیټه د چاند شو د هغه پیټه نه اخلي، هغه نه خلاصېږي. اوس کشران بیا په قیامت کې داسې نشي ویلی لکه موږ تاسې ویلو چې مشرانو باندې عریضه وکړي چې خو تاسې د وجې نه موږ کفر غوره کړی اوس خو څه عذاب رانه لرې کوي، هلته بیا د بل چا عذاب نشي څوک اخیستی. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله تعالی وي موږ نه یو عذاب ورکوونکي هېڅ طایفې ته تر څو پورې مو چې د دې د پوهولو دپاره نبي نه یې ورلېږلی. ځکه په هر وخت کې خدای پاک پیغمبر پیدا کړی او دا چې د نبي علیه السلام نه بعد پیغمبر نه راځي خدای پاک علما وارثان ګرځولي دي. عذر د څوک نشته، د عذر چېرته نشته چې په قیامت کې عذر وکړي چې الله زه خو خبر نه وم. د پوهولو دپاره الله هر چا ته څه لېږلي د دغې وجې نه کوم چې خبره نه اورېده دلته خو د نبي خبره ته نه ده اورېدلې، دا به څه کوي په قیامت کې دسته به څه معامله کېږي. کوم مرزاده چې کوڼ وي یا هغه څوک چې د دوه انبیاو په مابین کې وخت کې مړ وي، لکه اوس د عیسی علیه السلام نه تر نبي علیه السلام پورې 580 کاله یا 600 کاله تېر شوه، نبي نه و راغلی. هغه د فطرت په وخت کې څوک مړ وي یا هغه لیونی چې د کنکونو نه لیونی وي، دا ټول په قیامت کې عذر وي الله ته. یو ورته رب کریمه ما څه نه دي اورېدلی، د تا پیغام مې نه ده اورېدلی، که تا نبي لېږلی خو ما یې نبي خبره نه ده اورېدلی، اوس ما ته عذاب ولې راکړي. یو ورته د ما عقل نه و لیونی وم، یو زه په داسې وخت کې پیدا وم چې په یو وخت کې نبي نه وم. نو الله تعالی به دوی ته وایي اوس به زه د تا داسې نه امتحان واخلم. دا د قیامت ورځ هم بیا وایي د دنیا انتها ته ګورئ، د قیامت ورځ والیوم الاخر د دنیا د زندګۍ آخري ورځ ده، د هغې نه بعد بیا جنت و دوزخ دي. دا د امتحان مرحله پاتې ده. نو الله تعالی دغو انسانانو په حال په دنیا کې هم خبر و چې لوی شي که هوښیار شي کفر په خپله خوښه غوره کوي. نو دوی ته وایي چې اوس به زه تاسې د امتحان واخلم، ما په خبره عمل کوئ وایي او. نو الله ورته وایي ما حکم دا د اور ته ننوځئ، د جهنم اور ته ځان واچوئ. دوی چې اور ته ورنږدې شي بېرته ودرېږي انکار وکړي چې دلته ځان اچوي. الله وایي خو دغه د امر ممت که نه. نبي علیه السلام یې که دغه خلک ورلوېدلي وای د الله په امر دا اور به دوی بردم و سلامان پیدا کړو، سوړ سالم به لکه ابراهیم علیه السلام چې په دنیا کې اور ته وغورځوه، اور هغه پړه چې د هغی په تړلی و هغه یې وسو، په د بدن ویښته یې نه رسوه. خو دا چې دوی ځان وانه چې د الله د امر نه خلاف وکړو نو الله یې دوه ورځې اور ته واچوي، بیا نو عذاب ورته شروع شي. واذا اردنا ان نهلك قريه کله چې موږ اراده وکړو چې هلاک کړو یو کلی، امرنا مترفیها موږ حکم وکړو هغه مړو خلکو سردارانو د دوی ته د عبادت د ایمان راوړلو د طاعت حکم ورته وکړو. خو ففسقوا فیها هغه فسق ورکړي په دا کلي کې د نبي خبرې ته همیش مقابلې ته قال الملأ وقال الملأ وقال الملأ چې موږ تاسې د اته بسپارې په اخر د نن په سر کې ویلې اخر اکثره سردار د نبي نه بني، اکثره مالدار د عالم نه بني چې د دین سره اشنایي نه وي، د دنیا خلق په غالب شي تکبر پکې راشي، هغه بیا د چا نه مني. نو الله وی چې زه د یو قوم د هلاکت اراده وکړم چې تر څو مې نبي نه وي ولېږلی خو نه عذاب نه ورکوم، خو چې ګناوې ډېرې شوې نبي ورولېږم. چې نبي ورولېږم امر د اطاعت ورته وکړم، دغه مشران جګ شي مخالفت شروع شي. ففسقوا فیها ښکاره مخالفت وکړي د انبیاو نه په دغه کلي کې چې مشر بیلیانې شو، کشر هم د خپل مشر په څنګ کې ودرېږي د نبي نه ومني. نو ټول کله مجرم شي، جرم یې ثابت شي، پس د هغه نه بیا خدای پاک عذاب راولي. فحق علیها القول بیا ثابت شي په دې باندې خبره د عذاب د ما فدمرناها تدمیرا بیا موږ هلاک کړو هغه کلی په هلاکولو ډېره سختو سره.
وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح ډېر هلاک کړي دي موږ اهل د کلیو پس د نوح علیه السلام نه لکه عادیان سمودیان او نور خلک وکفا بربک کافي د رب دتا بذنوب عباده په ګناهو د بندګانو خپلو باندې خبیرا بصیرا کافي د څه معنی بس د وجه د خبرداري او د وجه د لیدلو چې هیڅ شاهد بل نه وي ملائکه هم نه وي ځکه شاهدي ورنکي اندامونه هم شاهدي ورنکي ولې الله تعالی په خپله نه ویني الله تعالی نه ده خبر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الله من كان يريد العاجلة څوک چې غواړي په خپل عمل سره فقط دغه دنیا غواړي پتلوار نو موږ څه وکړو عجلنا له فيها زر ورکړو دته په دغه دنیا کې پر ټول مطلوب نه پوره کوو د کافر هم ټول مطلوب نه پوره کېږي د فاسق هم نه پوره کېږي ما نشاء هغه څه ورکړو چې د موږ خوښه شي لمن نریدو هغه چاته ورکړو چې چاته مې اراده وي سړی چې دا تاریخ ګوري دا جغرافیه ګوري ډېر اسلامي ملکونو کې به داسې څوک نه وي چې د لوږې نه مړی خو په کفري ملکو کې ډېر د لوږې نه مړی داسې خو نه ده چې ټول کافران ماړه دي لمن نشاء لمن نريد ما نشاء لمن نريد چې چاته مې اراده یې رب ورکړو خو بیا ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو د دې لپاره جهنم یصلاها چې ننوځي به دی ته جهنم ته د دوزخ ته مذموما ملامت کړی شوی مدحور رټل شوی د خدای د رحمت نه کافران دنیا خوښوي د دنیا زندگی خدای پاک ورکوي هغه د دنیا زندگی کې اسباب برابرېږي په آخرت یې غوښته ومن اراد الاخرة څوک چې غواړي په خپل نیک عمل جنت غواړي وسعى لها سعيها خو کوشش کوي د دغه جنت ګټلو لپاره په کوشش کولو خپل سره انسان په خپل طاقت مکلف ده خپل طاقت په عبادت کې صرف کوي کوشش کوي وهو مؤمن او حال ده چې دی وي مؤمن نو فاولئک کان سعیهم مشکورا دغه خلک چې دي دا سعی د دوی قبوله په نزد الله تعالی كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الله تعالی وی هر یو د دغه دوه طالبانو نه یو دنیا غواړي بل عقبا غواړي د هر یو سره به موږ کومک کوو هؤلاء وهؤلاء د دغه ډلې سره او د بلې ډلې سره چې ټول طالبان د دنیا دي د هغو سره به هم کومک کوو په دنیا کې چې ټول طالبان د عقبا دي د هغو سره به هم کوو من عطاء ربك د ورکړه د رب د تانه وکان عطاء ربك محظورا دا ورکړه د رب دتا په قیامت کې منع کړی شو وما کان نه ده عطاء ربک ورکړه د رب دتا په دنیا کې محظورا منع کړی شوی دی هېڅ چا نه په دنیا کې د هېڅ چا نه منع کېږي کافر ته یې مسلمان ته یې خو د آخرت نعمتونه بیا صرف او صرف مسلمان ته دي انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وګوره ته څنګه مې فضیلت ورکړی بعضې ته په بعضې نورو باندې په رزق کې چا دنیا ډېره د چا کمه په علم کې چا ته علم ډېر چا ته کم په تقوا پرهیزګاري کې چا ته تقوا ډېره چا ته کمه په هر څه کې الله تقسیم کړی ده ټول په یو انداز باندې نه دي وللآخرة اکبر درجات په دنیا کې خو درجې دي مور د مسکین ده مالک ده مملوک ده دنیا کې استاد ده شاګرد ده پیر ده مرید ده درجه خو په دنیا کې مشته لیکن اصل د آخرت درجه وللآخرة اکبر درجات هر نه آخرت چې د ډېر لوی د لوجې د مرتبو و اکبر تفضیلا ډېر لوی د لوجې د بهتروالي له دنیا نه چې په دنیا کې مسلمان ته خدای پاک هر څومره ډېر نعمتونه ورکړي د دنیا تر ټولو نعمتو د مسلمان دپاره د قبر نعمتونه زیات دي د قبر تر ټولو نعمتو بیا د قیامت ورځې نعمتونه زیات دي تر یغو ټولو نه بیا د جنت نعمتونه زیات دي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا اے انسانا اے دما بندا الله تعالی وی لا تجعل مع الله ما نستد الله تعالی سره الها نور خدایا ولی کله د خدای پاک سره شریک وینیو قیامت ورځ در باندې را روانه ده فتقعد مذموما مخذولا
بیا به ته کېنې په دوزخ کې د همیش دپاره ملامت کړی شوی او بې ملګریه مخذول خذلان چې نصرت څوک نه کوي کومک څوک نه کوي واخذل الکفرة نمونې چې دعا کې وې خدایه د دې نصرت ونه کړې او دغه کافر به بیا په قیامت کې هېڅوک هم نصرت ونه کړي